امرالله صالح طالبانو ته نوی فرمایش ورکړ. دا چې څه ویلي معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح وایي چې طالبان دې د ښوونکو او ډاکټرانو څخه باج نه اخلي. نوموړی وایي چې طالبانو پخوا د ښوونکو او ډاکټرانو د معاش څخه 100% باج اخیسته چې ملګري ملتونه باید دا 100% پیسې باید نور طالبانو ته ورنکړي. صالح په دې خوښي څرګنده کړې ده چې د ښوونکو او ډاکټرانو معاشونه په نړیواله ټولنه ادا کړي. ویلي د طالبانو بایپاس کولو او ښوونکو او ډاکټرانو ته په مستقیم ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د تنخوا ورکول ډیر ښه کار دی او د دې سربیره باید په طالبانو هغه د باج فیصدي هم بنده شي چې دوی به د ښوونکو او ډاکټرانو څخه ترلاسه کول. امرالله صالح چې په دې وروستیو کې بیا وینا پیل کړې دي څو ورځې وړاندې د اشرف غني څخه وغوښتل چې د خلیلزاد سره د سولې په هکله ترسره شوې خبري رسنیزې کړي تر څو ټول خبر شي. صالح دا نه دی ویلي چې په دې خبرو کوم لوی محرم څخه شته که نه، خو د اشرف غني له لوري د خبرو ته هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلی صالح او یوه ډله نور پلویان یې د افغانستان د سقوط پړه پر خلیلزاد اچوي، خو شنونکي بیا دا خبرې احمقانه بولي او وایي چې د افغانستان حکومت سقوط زیات فساد له کبله حتمي و، لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي و چې که 10 کاله وروسته هم له افغانستان څخه وتلی بیا هم به دا ډول حالت رامنځته کېده. په افغانستان کې د اقتصادي بحران له کبله ملګري ملتونو ومنله چې د افغانستان د روغتیا پالانو او ښوونکو معاشونه به دوی ادا کړي.